په دغه وخت دغه مریدان واپس رالل او ډیر حیران شول چې هغه یوې ښځې سره په خبرو وکتلو، خو په هغې کې یو کس هم ونه ویل چې ته د دې نه څه غواړې یا ته د دې سره خبرې ولې کې. نو ښځې بیا خپل منګی پرېښودو او ښار ته واپس په منډه لاړه او هلته خلکو ته وویل چې راشئ یو داسې سړي ووینئ چې ما څه کړي. هغه ټولې راته وویل کیدای شي چې دا مسیح وي. نو خلک د ښار نه راووتل او د عیسی طرف ته روان شول. په دې دوران کې مریدانو په هغه زور ولګولو چې استاذه لږ څه وخوره. خو هغه مریدانو ته وفرمایل ما سره داسې خوراک دی چې تاسو ته هیڅ پته نشته. بیا مریدانو یو تر بله وویل چې ولې چا هغه له خوراک راوړی دی څه؟ عیسی هغې ته وفرمایل چې زما خوراک څښاک دا دی چې زه د هغه رضا وکړم چا چې زه رالیږلی یم او چې د هغه کار پوره کړم. ولې تاسو دا نه وایئ چې 4 میاشتې نورې دي او بیا به لو ګډ شي؟ خو زه تاسو ته دا وایم چې ګیر چاپیره پټو ته وګورئ چې د لو کولو دپاره تیار دي. اوس هم لوګري لګیا دي، خپله مزدوري اخلي او د تل ژوندون دپاره میوه راټولوي، د دې دپاره چې کرونکي او لوګري دواړه په شریکه خوشحالي وکړي. ځکه دا متل رښتیا دی چې یوې کري او بلې ریبي. ما تاسو ولیږلی چې هغه فصل وریبئ په کم چې تاسو څه کړو نه دی کړی. نورو محنت وکړو او تاسو د هغې په محنت کې شریک شوئ. د هغه ښار ډېرو سامریانو په عیسی ایمان راوړو د هغه ښځې د ګواهۍ په وجه چې د ما ته هغه هر څه وویل څه چې ما کله هم کړي وو. نو کله چې سامریان هغه له رالل نو مینت یې ورته وکړه چې موږ سره پاتې شه. نو هغه هلته 2 ورځې ایسار شو او د هغه د کلام په وجه نورو ډېرو خلکو په هغه ایمان راوړو. او هغې هغه ښځې ته وویل چې موږ صرف ستا د وینا په وجه په دې ایمان نه دی راوړی، ځکه چې موږ اوس په خپله د هغه واورېدل او موږ ته پته ولګېده چې دې په حقیقت کې د دنیا خلاصونکی دی. کله چې 2 ورځې تېرې شوې نو عیسی د هغه ځای نه ګلیل ته روان شو. نو عیسی په خپله دا فرمایلي و چې یو نبی په خپل ښار کې عزتمن نه وي. نو کله چې هغه ګلیل ته راورسېده نو ګلیلیانو د هغه هرکلی وکړو، ځکه چې هغې په دغه وخت کې د پسه اختر دپاره په یروشلم کې موجود و او د هغه ټول کارونه یې په خپله ولیدل. عیسی یو ځل بیا د ګلیل کانا نومي ځای ته لاړو چېرته چې هغه اوبه په مایو بدلې کړې وې. هلته یو سرکاري افسر و چې زوی په کفرنهم کې ناجوړه پروت و. کله چې هغه واورېدل چې عیسی د یهودیانه ښکته ګلیل ته راغلی دی نو هغه ورله ورغلو او مینت یې ورته وکړه چې ما سره لاړ شه او زما زوی جوړ کا، ځکه چې هغه مرګي حل پروت دی. عیسی هغه ته وفرمایل چې تر څو چې تاسو خلک لوی نښې ونه ګورئ نو تر هغې تاسو ایمان نه راوړئ. هغه افسر ورته وویل چې صاحبه ما سره سمدستي لاړ شه، زما زوی مرګي حال دی. عیسی ورته وفرمایل کور ته لاړ شه، ستا زوی به ژوندی پاتې شي. عیسی چې څه وفرمایل هغه سړي په یقین وکړو او کور ته روان شو. هغه لا په لاره و چې نوکرانو یې ورته خبر راوړو چې زوی خو دې پخه کېدو او ژوندی دی. نو هغه تپوس دې وکړه چې څه وخت هغه پخه کېدو شو؟ هغې ورته وویل چې پرون ماسپښین 1 بجه هغه ته به پرېښودلو. نو پلار یې پوه شو چې دا هم هغه وخت و چې عیسی هغه ته فرمایلي و چې زوی به دې ښه شي. نو هغه سره د ټول خاندانه پې ایمان راوړو. د یهودیانه ګلیل ته په راتلو دا د عیسی 2مه معجزه وه.